د قرار کلیک درنو مینوالو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. یو خاوند خپل ښځه د خپل پلار سره په دغه بل کار باندې نیولې ده. دغه خاوند یې فریاد کوي او وایي چې ماته نه ویډیو هم جوړه کړې ده ځکه چې د خلکو بیا یقین راشي. دغه خاوند یې بیان ورکړی دی او ویډیو د سره شریکه کوم چې دغه پلار یې څنګه د خپل لور سره ناروا کار کړی دی. دغه ټول هر څه د سره په دې ویډیو کې شریکوم، تر اخره را سره پاتې شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یا نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلې نشان هم ووهئ. دوستانو، یو سړی چې په سوشل میډیا باندې بیان ورکړی دی او د هغې نه پس یې هغه ویډیو هم ښودل ده چې څنګه د هغه ښځه د خپل پلار سره دغه غلط کار کوي. دغه سړی وایي چې زه کار ته تللی وم، زما د ښځې ما سره روایه ټیک نه وه، زما سره به د شپې سملاستله هم نه، زه پې شکي شوی وم، زه به د سهارې کار ته وتلم نو هغه به د خپل پلار سره د غلط کارونه کول، پلار به د سارې راتله او د ماښامې به واپس تللو. زما شک نور هم سیوا شوی و. یوه ورځ زه د غرمې کور ته راغلم، ما چې د کمرې په کړکۍ کې وکتل نو دغه پلار یې ورسره لګیا او د خپلې لور سره د غلط کار کولو. ما دې نه ویډیو هم جوړه کړله چې د ثبوت په تور باندې ځان سره کېدم. زه چې کله خپلې ښځې پسې کمرې ته وردننه شوم نو دغه پلار یې راپسې تمانچه راواغشتله او زما د ویشتو کوشش یې وکړو. زه د دغه ځای نه په تېښته باندې وتښتېدم او دغه ویډیو مې پولیسو ته وښودله. پولیسو چې دغه ویډیو وکتله نو ډېر زیات خفه شول او زما سره لاړل چې دغه سړي ګرفتار کړي. نو چې کله هلته ورغلو نو هلته دغه سړی نو ورسره زما ښځه هم تښتېدلې وه. سړی وایي چې زما د مدد وکړی شي، زما دغه ښځه او دغه پلار دې ګرفتار کړی شي ځکه چې زه یو غیرتمند انسان یم. دغه ویډیو زموږ سره شریکه کړې ده. که تاسو غواړئ چې دغه ویډیو تاسو هم وګورئ نو خپل نمبر سره په کمنټس کې شریک کړئ. تاسو ته به دغه ویډیو لینک موږ در سینډ کړو. زموږ دا ویډیو تر دې ځای پورې وه چې درسره مو شریکه کړه. د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره درسره زموږ قرار کلیک چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لیدو لپاره په امان.